Every child should go to school and try to learn well. Education is the key to a bright future. له اوږدې مودې وروسته په پکتیکا کې د خصوصي ښوونځیو فعالیت او ترمنځ یې سالم رقابت د زده کړو کیفیت یو په څو برابره ښه او بهتر کړی دی. زه غواړم چې ورته تجربه وکړم چې عنوان یې ده د تیزابو او القلیو څخه د خوړو د مالګې جوړېدل. My name is Sekla, my father name is Rahman, my brother name is Latifullah. ستا بیرغ به پورته په نړۍ کې د اسمان کړو موږ به دې ودان کړو موږ به دې ودان کړو. پکتیکا کې شاوخوا 4,000 زده کوونکي په 10 خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي او اوس ثابته شوې ده چې پکتیکا کې د خصوصي ښوونځیو د زده کړو کیفیت لوړ، زده کوونکي با استعداده او دا زده کوونکي د سیالانو سیال ګرځېدلي دي. په دغه وروستیو کې د موږ خصوصي مکتبونو بیا په خاص ډول په پکتیکا کې ډېرې ښه نتیجه ورکړې ده او هر خصوصي مکتب د موږ دا هڅه کوي چې یو له بل نه په ښه والي کې پرمختګ وکړي، یو له بل د ښه والي کې نوم لوړ کړي او یو له بل نه ډېر لاسته راوړنې ولري. د والدینو له لوري د زده کوونکو تل او پر وخت څارنې او زده کړو ته هڅونې زده کوونکي تر نورو مخکښ او ښوونځي خپل مسؤلیت ته متوجه کړي دي. خصوصي کې که څوک صحیح کار ونه کړي، نتیجه ورنه کړي، هغه ته ډایرکټ په یو ساعت موږ جواب ورکولی شو، مقابل کې بل داسې کس راولو چې هغه موږ ته ډېر کار وکړي. نو یوه خبره خو تر ټولو لویه خبره دا ده چې دلته کسان ډېر متوجه او ډېر په اخلاص باندې کار کوي، ناغېړۍ پکې نه وي. دویمه خبره دلته په خصوصي برخه کې د زده کوونکو والدین ډېر فعال دي، دا تر ټولو مهم اپشن ده. ټولنې ته په اخلاص کار، مسؤلیت منل او د ځوانانو نه ستړي کېدونکو هڅو په یاده برخه کې د پکتیکا رنګ بدل کړ. دا خدمت تر نورو ورسو او پکتیکا هم په دې خاطر انتخاب کړه چې اکثرا د ملګرو دغه غوښتنه او دغه سوالونه پیدا کېدل چې په پکتیکا کې د خصوصي سکتور چې دی دا یو څه کمزوری دی، البته خلک نه دي ورغلي. نو موږ راغلو سخت او تکلیفونه به ګالو تر څو نور خلک هم تشویق شي او د پکتیکا ولس ته او د کوچني ماشومانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وکړي او پکتیکا د نورو پرمختللو ولایتونو سره سیاله جوړه کړو. موږ د دې خصوصي ښوونځي ایجاد مو په دې خاطر کړی ده چې دلته یوازې دلته پکتیکا ته د پکتیکا ټولنې ته دغه بیچاره چې په تېرو حکومتونو کې هېڅ ورته توجه نه شوې او کار ورته وکړو او دې برخې سره د ښه کار کړی یا د ښه فعالیت او ښه د کار کولو په خاطر باندې د خصوصي ښوونځي او بلکې دې ټولنې ته خدمت پکار. زموږ د فعالیت موخه یوازې ټولنې ته خدمت کولو، ځکه په پکتیکا کې په خصوصي سکتور کې خصوصا په لیسو کې یا د تعلیم برخه کې کار نه وشوی. نو زموږ هدف یوازې هدف دغه اوس دی په دې برخه کې خلکو ته یا ټولنې ته خدمت سره کوو. څه موده وړاندې د دې ولایت زده کوونکو د کانګرو نړیوالې سیالۍ په 20م پړاو کې د 2م ځل لپاره هم برخه واخیسته چې د خورا ډیرو لاسته راوړنو ترڅنګ یې نړیوال میډالونه او جایزې هم ترلاسه کړې.